اوس دلته یو سوال زړه ته راځي، دا به د فایدې دپاره د ذکر کړم. سجده سهو کمې وشو موږ سجده ولګوله، دا خو واضحه ده چې دا سجده موږ دې دپاره ولګوله چې دا کمې پې الله پوره کړي. پوه شوئ که نه؟ خو چې دا زموږ نه زیاتې وشو بیا ولې موږ سجده لګو؟ مونځ خو د ده پوره دی که نه؟ مونځ کې څه کمې شتي؟ نه مونځ پوره دی که نه دی پوره؟ دلته چا شیطان ټکی وویسه. بارک الله فیک. یعنی کمی کې خدا موږ ته پته لري چې ما نه کمی شوی، لکه ما نه د منځ دا قاعده پاتې شوه، دا لنډه صحیح شوه که نه؟ لنډه قاعده ما نه مکمل پاتې ده. هغه دوه سجدې چې ما ولګولې لکه ما چې دغه لنډه قاعده وکړه، کمی پوره شو که نه؟ خو په زیاتي باندې زه څه کوم؟ مونځ خو ما پوره کړی دی، خو په هغه پوره مونځ باندې زما نه زیاتی شوی دی. دا سجده موږ دې دپاره ولګوله ځکه چې د شیطان خو دا کوشش دی چې دی په منځ کې کمی او زیاتی وکړي او دی خطا شي. ترغیم للشیطان، د شیطان ذلیله کول دي. نو شیطان چې ذلیله کې، اوس ګورو د بله فایده یې ده که شیطان چې ذلیله کې نو د منځه نه بعد یې ذلیله که. منځه کې دنه خو د ضرورت نشتی که نه؟ هغه کمی چې تا کړی دی خو په منځه کې دې کمی کړی دی که نه؟ ځکه دا سجده سهو د سلام نه مخکې په کار دی، ځکه دې سره مونځ پوره کېږي. په دې نقطه پوه نه شوې؟ دا ډېره اهمه نقطه وګورئ. او دا فرقونه او دا حکمتونه دا ته هله بیانولی کېږي چې کله تا ته یو سړی دا ووایي چې کله سجده سهو د سلام نه مخکې ده او کله وروسته ده. ځکه چې لنډه قصه ختمه کړي نو هغه پکې تا ته دا فایدې نشي بیانولی. ما نه په منځه کې کمی وشو، صحیح شو؟ ما نه په منځه کې کمی وشو. دا کمی چې زما نه کم شوی دی دا د سلام نه مخکې پوره کول غواړي که نه سلام نه وروسته؟ ځکه سجده سهو هم د سلام نه مخکې ده. زما نه زیاتی وشو، مونځ خو ما پوره کړی، بیا هم دوه سجدې به لګې، شریعت تا ته دا وایي دا به کې، خو مونځ خو تا پوره کړی دی. نو وی سلام وګرځوه بیا دوه سجدې ولګوه. مونځ خو ستا پوره دی که که په منځه کې دننه ته دوه سجدې لګوې دا خو ته بیا زیاتي دوه سجدې لګوې او مونځ خو ستا پوره شوی دی. ورسېدی؟ کومه مسله باندې نه پوهېږې خیر دې راته ووایې، وایه موږ په دې پوه نه شو بیا یې ووایه. ښه، خلاصه د خبرې دا شوه چې موږ به څه کوو؟ مخکې که وروسته؟ داسې ووایه، کله مخکې کله وروسته، دی جواب دی. بیا چې دنه تپوس وشي چې دا مخکې کله او دا وروستو کله، نو بیا به دغه تفصیل بیانوي دا کوم چې تاسو اوس بیانوئ. خو لنډ جواب یې دا دی، تا نه یو کس تپوس وکړو چې یاره مولوي صاحب دا سجده سهو د سلام نه مخکې ده که وروسته ده؟ ته به ورته څه وایې؟ کله مخکې ده کله وروسته ده. خبره ختمه شو. نو بیا به تا ته هغه ووایي کله مخکې ده او کله وروسته ده. نو بیا به زیاتي او کمي او د شک مسلې له راځي. ورسېدی به که نه؟ ښه، بله مسله اوس یو سړی په دې مسله نه دی پوه، یا پوهه دی زیاتې تی شی او سجده سهو د سلام نه مخکې وکړه، کمی تی شی او سجده سهو د سلام نه بعد وکړه. نو دا یاده کوي اختلاف دلته ګوره د علماو په استحباب کې دی چې غوره طریقه کمې وه. نور که سجده سهو دې د سلام نه مخکې وکړه که وروسته دې وکړه دا جایز دي. نو په دې کې به چا سره جنګ جګړې داسې نه کوي چې ګریوان ته ورله لاس اچي. خو موږ خو به د مسلې مغز معلوموو که نه چې دې مسله کې څه چل دی. داسې لنډه خو یې نه شو ختمولی چې د هغوی مذهب جدا دی زموږ جدا دی. نه، مسله موږ معلومه کړه، خو چونکې یو طرف ته د امت علما دا فتوا ورکوي او دی په هغو عمل کوي، دا یو بل د هغه نورو علماو په قول عمل کوي، صحیح ده، دلیل خو دوی سره شتي، خو مستحب طریقه او غوره کوم یو ده هغه د تفصیل دی. هغه کوم یو دی؟ هغه د تفصیل دی. نو کوشش دا پکار دی چې کوم ځای کې د سلام نه مخکې هلته د سلام نه مخکې، کوم ځای کې سلام نه بعد هلته د سلام نه بعد. او که په دې تفصیل چا احتیاط ونه کو الټه کو نو مونځ یې څه دی؟
مونږ صحیح دی، مونږ صحیح دی، خو مستحب طریقه ته پاتې شو. او مستحب پاتې کېده وړه خبره، غټه خبره. اگر بعض راشي داسې په اسانه ووایي او دا پلانې کار خو سنت نه دی، او سنت نو ولې سنت یعنی د پیغمبر طریقه، ته داسې په حال اسانه باندې داسې وایي چې د پیغمبر طریقه ده جو ما پرېښوده. نه، کوشش به موږ دا کوو د مرګه پورې چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پرېږدو. بله مسله دا ډېره اهمه ده او هر یو د بلې نه اهمه ده چې په منځه کې سړی دوه درې پیرې سهوه شي. نو چې درې پیرې سهوه شي څو سجدې به لګوي؟ ولې؟ نه نه، ولې؟ دای جواب کېدی شي. یو ګور بعضو علماو لا داسې ویلي وایي که غلطي چې کومه د نه شوې د سهوه دا ټول د یو جنسي نو یو سجده ده، او که جنسي بدلي بیا ځان ظالموي سړی چې د غلطۍ هم جنسي. نه، جنس به ته څنګه معلوموي؟ یعنی ارکان او واجبات سوچ دې خط کړی دی، ارکان او واجبات او څنګه چې دی ورو ورو لکه سنت مستحب او ده، نه هغو جنس څه ته وایي؟ ګوره د کم کمیس د کم غلطۍ سره چې د سلام نه مخکې سهوه کې دا یو جنس دی، د کمې غلطۍ سره چې د سلام نه بعد به سجده لګي دا بل جنس دی. نو کمې او زیاتې، نو که د یو سړي نه دوه درې کمي وشو څو سجدې دي پې؟ دوه درې کمي تې وشو حقه سجده سهوه ده، ځکه چې ټول د سلام نه مخکې د دې لپاره سجده سهوه. یو سړي نه کمې وشو زیاتې هم وشو، نو دوی دا وایي یو سجده سهوه مخکې ده بله وروسته ده. خو تحقیقي قول دی کې دا د دلایلو په رڼا کې که تا نه هر قسمه سهوه وشوه، که هغه کمې دی او که زیاتې دی، د هغې دپاره دقه دوه سجدې پوره دي. او دا د جمهور اهل علم فتوا ده، یعنی اکثر علما د امت هغوی دا وایي. ځکه حدیث عبدالله بن مسعود په صحیحینو کې دی چې په تاسو کې یو سړی په منځه کې شکي شي، مونځ دې پوره کړي ثم لیسجد سجدتین، بیا یې دوه سجدې ولګوي. چېرته یو ځای کې دا نه دي راغلي چې یاره بیا که منځه کې غلطیانې دوه یو بیا دوه سجدې شو، نه دی په یو مسنګ چې دغه ورو وي دی په یو منځه کې دننه خطا شوی دی. او مونږ ټول یو شان دی، مونږ ټول یو شان دی. لکه ګوره یو سړی د قسمې وخوړو چې زما دې په الله قسمي چې زه به د خالد سره روټۍ نه خورم، بې سواله بیا وي زما دې په الله قسمي زه خالد سره روټۍ نه خورم، او بې سواله وي زما دې او څلور پنځه پیرې او بې روټۍ وخوړه، په دې څو کفارې دي؟ یو. ولې؟ قسم یو دی، خبره یو ده ټوله. خو ده ووایي زما دې په الله قسم زه خالد سره روټۍ نه خورم، سبا له ووایي زما دې په الله قسم چې زه به د خالد ګاډي ته نه خېږم. فرق شته که نشته؟ فرق شته. د روټۍ مو خوړه دې ګاډي ته مو وختو، څو کفارې دي؟ دوه کفارې. دا قسم جدا و او هغه قسم جدا. اوس ورسېدې که نه؟ نو که د یو نه زیات پیرې سهوه شي نو څو سجدې به لګې؟ دغه دوه سجدې. ښه، بله مسله، که یو سړی په دې سجده سهوه کې سهوه شو، داسې هم کېدی شي سجده سهوه وکړه او په هغې کې څه شو؟ سهوه شو، بیا پې بله سجده سهوه نشته. ولې علما دا وایي؟ اگر که بعض یو څو علماو د امت دا ویلي نو بیا به کوي سجده سهوه، هغوی دا خو تسلسل پیدا کوي، یعنی د کوم وخته پورې به نو خو تسلسل پیدا شو، کوم دی به لګیا نه. سجده سهوه کې سهوه کېدل د الله ته ماف کوي. بله دا چې رسول صلی الله علیه وسلم راغلی او د امت ته د دین بیانولو لپاره هغه دا مسله نه ده بیان کړې، او ښه فصیح او بلیغ سړی، نو موږ هم په دغه اکتفا کوو چې سجده سهوه کې څوک خطا شو نو بیا پې سجده سهوه
نشتی ځکه چې بیا خو به تسلسلي قصه به روانه وي نه سجده سهو وکړه ای کې خطا شو بیا سجده سهو وکړه ای کې خطا شو بیا وکړه او بیا خطا شو او تسلسل دی نو مضبوطه دا خبره ښکاري چې سجده سهو کې چې خطا شوې بیا سجده سهو نشتی بله مسله چې مستحب کار په منځ کې پرېږدي نو سجده سهو به کوي که نه مستحب لکه څه نه لکه سنت څه دي په منځ کې څه سنت تاسو ته معلوم دي سبحانك اللهم سړي نه پاتې شو بل بعض اذکار ټول نه سورت تی پاتې شو د سورې فاتحې نه بعد بارک الله فیک رفع الیدین تی پاتې شو امین بالجهر تی پاتې شو دو سجدو منځ کې رب اغفر لي اگر که بعض علماء ته مستحب وي او صحیح ده چې هغه واجب دي